غواړئ دې مطلب باندې تاسو د ژبې درې ستنې د ژبې اډانه په څلورو ستنو ولاړه ده. یوه ستنه چې کومه ده هغه دې ته مقایسه ویلی شي فیلالوجي څه ده. د هرې ژبې دا یوازې د پښتو نه د ټولو ژبو د دې ټوله اډانه چې دا په څلورو ستنو ولاړه ده. یوه ستنه دا ده چې دا به زاړه ټکي خوندي کوي، دا به سیو کوي، دا به ځان سره ساتي، دې پنګه به ساتي. نوي ټکي به پیدا کوي، که دا د نورو ژبو نه رااخلي او که په خپله تخلیق کوي د نوي خو دا به پښتانه کوي او دا به دې طرف چې نشته نو هغه به ادبي راوړي، نوي پیدا کوي. زړو نورو ژبو له به ټکي ورکوي. صحیح. درېیمه څلورمه دا چې د نورو ژبو نه به ټکي اخلي، هغه ټکي به اخلي چې کوم نشته. لکه اوس فرض که اعتراف، نو د اعتراف دپاره خو زه مننه هم نشم ویلی، نور څه هم نشم ویلی، معافي هم نشم ویلی. اعتراف نو داسې ټکي دي چې هغه مکمل د ژبې د لیک چې کومې خبرې دي چې هغه په هغې کې مکملې راشي. نو د دې لپاره مونږ د نورو ژبو نه هم ټکي راغوستی شو، نورو ژبو له به خپل ټکي ورکوو، نوي ټکي به پیدا کوو او زاړه ټکي چې دي هغه به د هغې پنګه به لرو چې زموږ نه بېځایه نه شي، دغه نه شي. د فیلالوجي دې پیکج په حواله تاسو څه وایي چې دا آیا ښه هڅه ده؟ دا ښه هڅه ده، ډېر زبردست کار ده. دې باندې به ستاسو دا کم پروګرام چې تاسو کوئ دا شیونه د دې غټ ضرورت دی، انتهایي ضرورت. په دې کې ډېر ځای کېږي امیر صاحب دا یو مسله راته راپېښېږي چې په دې کې ډېرې علاقایي ژبې داسې دي چې اوس په ډېر ټکي داسې صوابۍ کې هغې ته یو شان دی نوم اخیستی کېږي. بیا چې هغه تاسو د دې اړخ ته راشئ، د ناردرن ایریاز ته راشئ، د کوهاټ ته یا ټل ته، هنګو ته، پاړه چنار ته، کرک ته، بنو ته، ډی ای خان ته، تر وزیرستان پورې هغې کې بیا هغه ټکي بدل دي هغې دپاره. لوکلیټي د دې دغه لپاره انتهایي ضروري ده. د هرې علاقې خپل ټکي دي، د هغه ځای خپل روایات دي، خپل شناخت دی او د هغوی لهجه هم جدا دي د هغې سره د هغې په حواله. زه اوس د بنو والا په ژبه زه نه پوهېږم، ما ته به لکه د انګلیش ټکي خو به زه ترجمه کړم، خو که ما سره یو بنوسي خبره کوي نو زه د هغه په ژبه باندې نه پوهېږم، ځکه چې زه د هغې ما دپاره ګرانه دغسې زما ژبه د هغه دپاره ګرانه. نو زما په خیال 12 کیلومیټره که 12 میله پس یو ټکي نوي کېږي، د هغه په هغه ساخت کې او دا یوازې زمونږ نه. که تاسو وګورئ نو د لنډن سره خواته سکاټلینډ دی، اوس د سکاټش لینګویج چې دی په هغې باندې دغه نه پوهېږي، دا برطانیې والا نه پوهېږي، لنډن والا، او د دوی په ژبه هغوی نه پوهېږي. دواړه د یو بل دپاره انپړ دي. دغسې مونږ د افغانستان او زمونږ په منځ کې چونکې ډېرې هغه دي سټیټونه دي، نو د دې په حواله باندې هم مونږ د افغانستان او زمونږ په ژبه کې په یوازې په لفظونو کې نه بلکې د هغې په هغه لای کې هم فرق دی. مونږ وایو چې زما نو دا دوه چپې دي د موسیقۍ په او زما دوه دي او هغوی زوی زما دا یوه چپه ده. ما یو ځای کې نظم ویلی و په هغې کې ماحول لفظ راغلی و چې زه وایم چې دغه وفخت اسمانونو را کنډول کم، سایل ستا مقام پکې د غرونو سره تول کم. دا ما نو په هغې کې لکه ماحول لفظ راغلی و. ډاکټر میجور زیار چې اوس په دغه کې د افغانستان یو ډېر پوهان دی، لوی نوم دی، هغه ما سره اختلاف وکړو، راویل چې دا لفظونه چې کوم دي دا تا دا چپې غلطې کړې، دا ماحول دی. نو ما وایي که مونږ لکه دغه ټکي بیا دې ټکي ته راوړو او داسې کوي نو زمونږ سره د موسیقۍ غیرې ده یوسفزۍ لهجه ده، دا د دې دپاره عامه ادایګي ته د لیک لوست دپاره او دا څه دپاره ډېره زیاته موزون ده. بلکل چې کومو خلکو د افغانستان خلکو یا د پښتو کومو شاعرانو په یوسفزۍ لهجه کې شاعري کړې یا نظم یا نثر لیکلی، هغې کې موسیقیت پروت دی او چې په دې کې نه ده نو بیا د هغې دپاره هغه خپل سخته موسیقۍ خرابېږي، ځکه چې هغې کې هغه په وزن او بحر کې پراخه عام فهم ده که نه ایزیلي هغه پک کولی شي یوسفزۍ